دغه ماشوم سره جنسي زیاتی هم شوی دی، بیا په ډېر تشدد سره وژل کړل شوی دی. تېره ورځ دا واقعه په باجوړ کې مخې ته راغلې وه چې دغه ماشوم له کور نه بېترکه شوی او دغه د خاندان خلک په یې پسې ګرځېدل انتهایی ډېر زیات، ځکه چې د دې عمر ډېر زیات کم دی، 8-9 کاله ښودل کېږي. نو په دې ماشوم پسې ګرځېدل. په دویمه ورځ باندې هغې ته اطلاع راغله چې په غر کې یو ماشوم پروت دی چې د کاڼو یو د ډېر لاندې پروت دی، چې هغې کله دغه ماشوم اسپتال ته منتقل کړه، اسپتال ته یې وړو. نو د هغې رپورټ مطابق دغه ماشوم سره جنسي زیاتی هم شوی دی، بیا ډېر په تشدد سره په کاڼو ویشتل شوی دی. ویل کېږي چې دغه ځایي خلکو په دې باندې ډېر زیات غټ اکشن اخیستی دی او ویلي دي چې پکار ده چې په دې باندې اعلی حکام هم نظرثاني واچوي. خو لا تر دې دمه د سیاست چې کوم سیاستمدار خلک دی په دې باندې څه اواز لا نه دی پورته کړی. نو پکار ده چې دې باندې سیاستمدار چې کوم د هغه ځایي خلکو MNA دی یا MPA دی یا د متعلقه چې کومې تاڼې دي، که DPO دی که SHO دی، کار څه چې دي، خو پکار ده چې د هغې په دې باندې پوره اکشن واخلي، ځکه چې دا یو د مسلمان شان هم دی، ځکه چې مسلمان باندې ظلم کېږي، زیاتی کېږي. نو هغې لپاره پکار ده چې موږ ټول مسلمانان متفق شو، په یو اواز سره د هغې دردمند کورنۍ سره ودرېږو. دغه پیښه ډېر زیاته افسوسناکه ده، انتهایی ډېر زړه ته دوک او درد رسوي، ځکه چې هر یو انسان دی په خپل کشر باندې راوړي، که هغه د هغه بچی کېږي، که هغه د هغه وراره کېږي، که هغه د هغه ورور کېږي، ځکه چې دغه ماشوم 8-9 کاله عمر ښودل کېږي او دومره تشدد سره هغه وژل کېږي چې یو طرف ته هغې سره جنسي زیاتی او بل طرف ته په کاڼو باندې ویشتل ډېر زیات افسوسناک دی. غوښتل مې تاسو سره دغه شارټ تحریر چې کوم دی هغه ما باره په دې سکرین تاسو سره لګولی هم دی، خو غوښتل مې اوس لږ ډېر معلومات تاسو سره داسې درکړم. نو پکار ده چې د خپلې برخې خدمت چې کوم دی، د انسانیت خدمت چې هغه چې موږ میډیا کولی شو یا داسې کولی شو، نو پکار ده چې داسې وشي. د ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ.